अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو نن به موږ تاسو سره توتانو جیم یوه ریسیپي شیر کوو. دا جیم جوړولو کې آسان او ډیر زیات خوندور وي. زموږ کور کې چې کله دا موږ تیار کوو نو دا دومره زر لږ سات کې ختم شي چې بیا نور غواړي. نو تاسو هم یو ځل دا جوړ کړئ او بیا موږ له فیډبیک راکړئ چې تاسو توتانو جیم څنګه تیار شوی. نو بیا راځئ چې موږ توتانو جیم جوړول شروع کوو. نن به موږ تاسو ته خپل کور کې توتانو ونه خایو کوم کې چې توتان شوی دي. نو وګورئ چې موږ توتان وکړل دي نه توتان موږ وکړل. راځي اوس ګورو چې دینه موږ څه جوړو نن. اوس موږ کچن ترالو توتانو سره. نو دا توتان به اوس موږ وینځو کلاو وبو کې. توتان موږ وینځل اوس په دا موږ ګرم وبو کې واچو چې پخې کو. اوس په دا موږ وخټ کو چې خنرم شي توتان. 10 منټه پورې موږ توتان وخټ کول. نو اوس د دې رنگ داسې شو. اوس دا توتان چې کوم دی دې پورې تاسو ته کته شي چې داسې د سټیم لګیدلې ده. نو دینه به دا موږ لري کو. اوس دا لګ نرم شوی دی. نو اوس دې لري کول آسان دي. نو دې چل به موږ تاسو ته خو چې دا به موږ څنګه لري کو. داسې یو پلیټ کې دا موږ واچول او یو نایف سره به موږ داسې دا دینه دا چې کوم توتانو خړلو له حصہ دا به داسې لري کو او دا چې کوم دی دا به ډیسکارډ کو. نو دې طریقې سره به موږ دا ټول لري کو ته. نو چې دا موږ مکمل وکړو نو بیا به تاسو ته موږ وخل. توتانو نه موږ ټول ډکی لري کړل. اوس به دا موږ بیا ساس پین کې واچو په خولو د پاره چې دا سوړ شي. نو بیا موږ تاسو سره ملاوي. Can you quiet 1 second? Okay. اوس په دا موږ ساس پین کې واچو په خولو د پاره. اوس به موږ دې کې چینی واچو. موږ به دې کې وو کشغه غټي چینی اچو. چینی تاسو کما یا زیات خپل مرزه سره استعمالولای شئ. خو جیم اصول دا دی چې که تاسو نیم سیر فروټ استعمالوئ نو نیم سیر به چینی استعمالوئ. خو تاسو خوښه ده که لږ اچوئ نو صحیح ده. اوس به موږ دې کې نیمبو رس واچو. دلته موږ نیمبو راخستی دی نیم نیمبو. دا به دې کې داسې رس به یې واچو. اوس به موږ دې کې چینی پخاکو. یوې پیالې کې موږ یو غټه کشغه برابر کارن فلور وبو کې ولړلو. دا به اوس دې کې واچو. ورسره به دا جیم موږ لړو. جیم لګټینګ شول. نو جیم زموږ جوړ شول. دا کنسسټنسي دا چې دا لګ یخ شي نو دا به خپل باندې ټینګ شي. فلیم به موږ آف کو چې دا سوړ شي نو بیا موږ تاسو سره ملاوي. جیم یخ شو. اوس به موږ یو بوتل کې واچو. بوتل موږ اول نه سټرلایز کړی دا. جیم ډیر زیات مزیدار جوړ شوی دی. تاسو وکتل چې رنگ یې څومره ښایسته دی. چې څومره رنگ ښایسته دی هومره خوند هم مزیدار دی. نو تاسو وکتل چې دا جیم جوړول څومره آسان دی. که ویډیو تاسو خوښ شوی نو بیا دې له یو لایک ورکړئ. زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ویډیو خپل ملګرو سره شیر کول هیر نه کړئ. ویډیو کتلو لپاره تاسو ډیره مننه. الله په امان. السلام علیکم.